أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مسره شروع مبارک او خوینو کې چې رسول الله فرمای انسان شکل دغه اهتمام او کې عمل کې راولي د سړي رب الله جنت ور نصیب کې او جنت ته ور داخل شي. سړيرم ته بیان کړي او په نیت د ترغیب او عمل نن یو بل خو شي غیر ویل شي غیرت د الله په دین باندې کله کو درېدل کله چې بری باندې تجاوز او برید کیږي نو به سخت مقابله کول یو اثر کې درځي ولی الله انسان هغه چې کله رب العالمین د دین بی عزتی کیږي نو د شور باندې غوسه کیږي لکه څنګه چې پړنګ او زمره غوسه شي. حدیث کې هم راځي الله نبی فرمایي چې د قوم د هلاکت لپاره الله ملائکه ورته تشکیل کړو وی چې بده کې یو بزرګ شپ دی ذکرونه کوي عابد دی ویشاول په مده باندې ورواړه واوجه دا واش زمار دین تخریب بکیدو بی عزتی بکیدا د بتندې کې بشرطه گنجواله نه راتلو. دی عالم مرګه دا خبره نقل له وی اگر قران او سنت درس کو یو طرف باندې نارینه په بل طرف زنانه منځ کې پرده وازه کدا جایز نه ده چې انسان د بردې زنانه لا برې راس مخ د قران درس وري نه شوري کی د دې یو بچو هیڅ زنانه لا سورړو غته د پلان نظر به پرې وته سمره زمره ورته ویل شي دا کار به مونږ کې نور څه سختی ورته کارانه کړه الله رب العزت د پرې بے غیرتی باندې دومره خفه شو چې د قمولې د کټ نه روغ ورځو هیڅ نه نوري سبه مرش سب د کټ نه راغورځیدل او به عمل کېدل. د ساسه په ورسره غیرت رسول الله علیه ویل چې اې د الله نبی زمره زنانه سره به سړی بد اخلاقی کې او زبر څلور غواهانو په څیر ګرځم صحابه غیرتی خلکو د الله نبی ورته ویل چې ستانه سب نبی کې غیرت زید دی او د غنه سب الله کې غیرت زید دی شکل الله رسول غواهان شل کړي دا ضروری دی په دین د اسلام غیرت. اسلام کې علماء دا ذکر کړي وي کراهه شرکت الغیر فی حقه د په حق کې د بل چا شریک کېدل دا بدګنن دا غیرت. د دیو جن اهل علم دا فرمایي چې خنزیر دغه حرامه ده دغه په اهل باندې چې کله برید او تجاوز کیږي نو هیڅ پروا نه لري کله چې انسان دغه دغه سره عادت والی به بدل تم د چې بریدونه او تجاوزونه کیږي د په طبيعت کې بشرتم گنجواله نه راشي. ستایو حق دی د بل چا شرکت دا پکې نه منل دي ته ویل شي غیرت او دې ته ویل شي ایمان مسله. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې احادیث وګورئ او د باج علماء آثار او به صفیدی کله چې دا صفت په انسان کې موجود شي د الله په دین باندې غیرت کول او د الله په دین باندې خپل سر نه تیرېدل نو د انسان به رسول الله فرمایي جنت پر باندې لاړ شي. او که سره دا خبره کې جسمه اثر دې بچ کړي شي اگر که دین د اسلام تخریب کړي شي او غره برباد کړي شي د رسول الله سنت دې ختم کړي شي نو یاد ساته جنت لتل به ګران دي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي دا د عائشہ غیرت لګوري وېزمان او بته نبی کریم علیه الصلاه والسلام زما سره وی په دې وخت کې دا اوته زما د کوټینا نو مال ډېر غیرت راغی فغیرت علیه مور من غیرت وکې شنو بس زما د څنګه د بلی بي سره وخت تیری ځکه دا انسان په طبيعت کې خبره پرته ای ودا بر اوته نو زمام کته چې سړی څه کوي وېزه به ورالم ما ویل یا رسول الله وهغه چې کله راغله زما سره دوی کته پورته کېده څنګه په منډه باندې رالم زما نه پوښتنه وکړه چې دا ولې مې شنه اسی وې ما دا خبره وکړه چې زما دا نوبت ده لکه چې بلی بي سره چره تیرې وې چې نه جبريل زما خو لراغه خوشون کې موت دواړه په یو ځای کې او د حیا د وجه نه مال اشاره وکړه د الله سره بندګي مې کوله بده باغ کې یا بده ځای کې
ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایي دي زموږ د الله غیرت دا دی اغم غیرت کوي چې مؤمن انسان کم ځای کې الله بند کړي دی او الته ورشنه بده باندې الله خبر کوي دا ګناه څنګه الله بد راځي او دا مؤمن څنګه الله دوست نه کله د سړي دوست بل شي چې ګرځي راګري شي په خبر کې تبان اغلب بوج رسیږي ګناه له وړاندې کېږي ته جابر سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي وی باز په غیرتونه کې اخر چې موږ د الله سره مینه ده او باز اخر چې د الله سره ورانه ده اخر غیر چې د الله رب عزت سره مینه ده هغه جدا دی او اخر غیر چې د رب العالمین سره ورانه ده هغه جدا معنا دا شو چې کله یو سړی تکبر کوي په دې باندې موږ الله خبر کېږي غیرت کې راځي خو دغه انسان د دشمن په مقابل کې د خپل انداز کاره کې د تکبر دا به د شي چې د رب العالمین به خو راځي او کله چې انسان په باطل کې تکبر کاره کې دی باندې الله خبر کېږي ګوره د غیرت موږ د الله صفات هم راغی جابر بن عبد الله فرمای رسول الله فرمایلی دي وی جنت ته داخل شو وېزمن وړاندې د یو انسان د کو اوازونه او کشار او تاسو موږ چې دا څو دی دا بلال لې اغله مور چې بلال دا کوم عمل ته کوي ویل چې کله او د څو کوم دغه نور څه به دوه راګه مونږ کوم به بری بغل کې موقع ته چې ډیرو مزیدار بلډینګ دی تعمیر دی او دغه به مخ کې ډیرو کې صح اور نه سره وختونه موږ چې دا چیرې بار دی عمر ابن الخطاب اراده مې دا و چې زه کور لور داخل شوم خو د عمر غیرت شکل راځي چې نه ایسره ورسره شو ګور عمر سي عمر غیرتي عمر رضی الله عنه ورته ویل به ابي او امي يا رسول الله عليك اغار زما مور ابن سره قربان اې د الله رسول زو به تابانه غیرت کوم ته بس ما خو راځي دا ګور دومره کې سمجھدار شي بده چې په جنت کې ما رسول الله د عمر د غیرت لحاظ کړي او د کور لور داخل شوی دی د قشن غیرت پیدا کول پکار دی چې د شا کور له سړی بغیر د اجازه نه ور داخل نشي د زنانه دغه د اجازه نه بغیر ونوځي او یو په غیرتونو کې غیرت دام دی چې انسان د تلویزیون وغیرہ د کول له نوړي زګر ډېر به غیرتی پیدا کوي شړی او شمین د لیکل ابن باز دی وې د دې به د شي مثال راځي لکه شړی د چوک نه شړی راوړي او د کور کې ځان سره کینی دغه زنانه مرته ګورو دغه خور ولور دا ټوله خو چې به غیرتی رئیس د خلکو دې شي پروا نه لرلې انس بن مالک فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بای زنانه سرهونه بدی کې او بیبي وا چې هغه په یو کاسه کې طعام برابر کې او د رسول الله صلی الله علیه و وکړه چې دا خادم طعام راوړو نو دی بلې کجله غیرت ورغه جسمه پر کور کې ناس څنګه راغه د کور نور د طعام راځي نو ایسه بده شو کیفیت باندې دی خادم نه طعام اخصو چې د لاس له شړق ورګه کاسه ماته شو طعام ختم شو د الله نبی دوی ویلې وی غرت امکم د ملګرو لوي تاسو بری باندې خفانه شو د خادم له وساسو مور غره غوسه شو اقا خادم ځان سره بیکینه ور ودا غیرت کړاله او دې سنانه له ویل چې ته بوزدل روغ لو کې ور کوي ځکه د تامات کې دلیل به دې باندې چې دا د عائشه رضی الله عنها کور او هغه دومره غیرت کړاتل چې رسول الله شرکت پر رسول الله کې د بل سنانه شرکت ځان سره نه منو دا ربونه په طبيعت کې مدا خبرې دې په طبيعت کې د خود له شوی ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي مؤمن انسان بغیرت کې والله رب عزت دنه بغیرت کړي سخت دي الله دې غیرتی دي د الله بدین من ودرېدل د الله دین د لپاره مال قربانول سر قربانول به د الله غیرتون لګور شي دي په مقابل کې الله تعالی به جنت درکې دنیا کې به څه کومک کوي عبد الله بن مسعود فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي هیڅ څوک د رب العالمین په غیرت کې زیات نشي د دې وجنه چې الله رب عزت د ګناهونو بند کړي دي حرام کړي دي او الله رب عزت په دې مدح باندې خوشاليږي نو د خلکو له دا خبره کړي چې تاسو زما توصیف او مدح کوي غیرت زموږ د الله صفت دي زموږ د نبی صفت دي نو بکار دا چې په مونږ کې دا صفت راشي به جنت له ورزو یو حدیث کې دا مرضی عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ورځ انور تور شو د الله نبی مونږ کې ډېر وګد مونږ کې قیامت به روغو کړه رکم ډېر وګدا وکړه به سر اوچت کې به دا روغو وګدا کړه لیکن دا په نسبت سره ولا کم وا خو به دې کیفیت باندې د مونږ کې ډېر وګد دغه نور شه به سلام وګرځو د انور شه د نور د استرګه به کار شوی و پړه کېدله د الله نبی به خطبه بیان کړه حمد ویلې او د الله سنه ویلې او د شی ویل چې د نور قمر دا ګور د الله قدرتونه دی او دا شاده مرګ او د شاده ژوند د وجنه دانی ولې کیږي نه لکه ډېر انسان دا د پلانې د وجنه دا تور شو دا سورې پرې وته کله مجدا کیفیت ولید د الله تکبیر بیان کوي او د الله دعاګانې وغواړي او د قشان درودونه وایي او صدقې ورکوي اې د محمد امته عليه الصلاه والسلام هیڅ بدی تاسو کې د نشته رب العالمین چې څومره غیرت لري چې کله دا یو غلام یعنی یو بنده زنا کوي یو زنانه زنا کوي زمونږ الله وړي غیرت کوي
غوسه کیږي بده او به ویل شي اے محمد امت عليه السلام کچر تاسو بوئګه په اقا عذابونه باندې شمال معلوم دی تاسو ډیره شړه کړي ولکم خندا کړي وي او ما ګور تاسو دا دعوت درکې دلیل بده شي بده حدیث کې د الله غیرت ذکر شو حرام لشکره انسان وړاندې کیږي ناری نه یو کزنه رب العالمین غیرت کې راځي غوسه کیږي چې دا سړی ولې بده طرف باندې راغی دله به سزا ورکي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی حاله بنت خویلد وی دا رسول الله نے اجازه طرف کړی دی کور لاره شم دا رسول الله کینه وا وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر خوشاله شو طبيعت کې شو د خدیجه د وجنه نو عائشہ به فرمایي دا خوشحالي مال خون رانه کی زګه د عائشہ سره ډیره مینه و وی ما ورته ویل ته دا بډې همیشه یاد دا شي بډې راشي کبي کړي کړي زنانه بډې شونه دغه داخله سرواله پیدا کی شرط به عربو کې نور زنانه شنو کني شم دا خدیجه ته یادای هغه په بادشاہ د الله رب عزت تعالی دغه په وښ کړي رکبي به درکړي د منخ په ځان ورته آیت کې ګور دې کې د عائشې څومره غیرت راغی اې دې دا مقصد چې د رسول الله د اسما سره ناشته او د اسما سره یو د هر وخت زما پر کور کې درې د طبيعت کارول رب العالمین کو شه غیرت نه ډکه غیرتی زنانه عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ورځ به رسول الله ورکه په دې مناسبت باندې چې لټول مې زما پر بستر کې نو نزله کې میدان را شدا کې دې شو له بل زنانه خواله ورغلي وایي چې کله ورله ما غره کوشش دا کوله دا خبره ورکو سجده کې ویلي سبحانك وبحمدك سبحانك پاکي تعالی وبحمدك وحمدنا تعالی لا اله الا انت اڅوک نشه حقدار د بندګۍ شوا ساله زوزان سره مې د شي ویلي چې زما مور پلار د سانه قربان شي یا رسول الله زه په یو حالت کې معتبر بل حال کې زما خو پتا باندې بل ګمان راغی ما د شي ویلي زما نو بد لکه چې کومې ولې بلا ورکی او ته په دې وخت کې رب العالمین بندګۍ شروع کړې ده در عائشہ غیرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله بین راجم شوي فاطمه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د شي ورته ویل شي د ټول بیان مبارک برابرواله کوا د الله نبی برابرواله کول خو منه محبت ټول سره یو رقم ساته رسول الله بده شو دعا کوله شي الله کوم شي زما په اختیار کې هغه ما پوره تقسیم کړي دي نوبت وغیرہ حکم چې زما په اختیار کې نشه هغه کې تمام منی صدا مینه مې د عائشہ سره زیاته ځکه غیر اختیاري ده د رسول الله په واس کې نه و وی فاطمه ورته خبره وکړه چې رسول الله ازما پلارا سره به نه نشي خبرې کوي او د شي مسله رسول الله ورته ویلي یلوري ته هغه شیخ خو نه غني چې سب لري خو غني ویواله نه ورته ویلي وې د دې عائشه سره تمینه کوي ځکه دې سره اسمان مینه د زنانه وجه سره په خیرت کې راغلي دي هغه ورنه دا خبره غوله وکړه زینب رضی الله عنها رااله چې دا رسول الله بیبي وا عائشہ به فرمایي چې دې بس ما سره اکثر ټکر کوله معنا په دې بنتوب کې خو خبره دا چې پیغمبر زمانه خوشاله شو ما بداو چې زما سره ډیر کې زمانه خوشاله او دا ډیر وکړه زنانه او الله نه ډیر ایریدون کې وا رښتونی لهجه وا چې رحمي به کول او صدقې به زیاته ورکولې وې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې زنانه سره لګرم د ټول سره یو رقم ژوند تیروا د امین علی سویه کا وی رسول الله صلی الله علیه و اخر ایسه په ما باندې نقد شروع کی چې هم دی عائشه او بل څوک لیدل نه دي چې د ذکر کیږي عائشه دار کم ته زنانه ده عائشه دار کم زنانه ده عائشه دار کم زنانه نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما رسول الله د سترګو لاندې وکړه چې اوس بس ما جواب وکړي به مال اشاره وکړي زه سره اوس خبره صفا کوم چې د ازما مين ورته ورزل کې الله پیدا کړو نه په دې باندې استاد نبی ولې جوړ خفه کیږي چې دا خبره کوي سخته وی اخر کې ایسه زور مخله ودرېدم خبر مو سره شروع کړه وتبسم او رسول الله په دې وخت کې مسکه شو دمر ویلې انها ابنه ابي بکر اے زینب دا خدا ابو بکر شه بلور ده ابو بکر هغه سړی دی چې مې حق نه دی پوره کړی در رسول الله قرآن کې نو ته زما سره بده کې جنجال او باسونه مکه وازمانه دی لور سره ډیره مینه ده رسول الله دا سره دغه پلار د وجنه مینه ساتله چې پلار ډیره نیک او غیرتی سړی حاصل دا معنی چې دا صفت کړ په انسان کې پیدا شي دی ټول ګور پر رسول الله باندې غیرت پرې مناسبت نه کو شو خواهش پرستی و بلکې دا وجواب چې دا د الله یو نبی دی او پرې چې ما سره بده کې عزت ناس دی بل چې دا د الله نبی دی پرې چې ما سره بده کې عزت ناس دی به طریقه جوړوله د حفصه رضی الله عنها رسول الله ورغه غور باندې د شاتو صوبو شربت وسکلو وې صفیه ویلې د دې ځنه خو رسول الله راغله
او عسل ور باندې شکرې دنو کستا خو لړاغه ته ورته وستاره خو نه خو د مغافر وبوي نشي دی بوټي رسول الله بد ویډه بد غنله زبم دا خبر وکم اخر بسړې ډیره تیار کو چې ایسره غنه بس کال نه کوي و چې ډیره کړه د صفیه خواله شکل راغی دا د رسول الله بیبي و د حی ابن اخطب لور و چې خیبر کې د نکاح کړه یو ورځ جنبی رسول الله دا مطالبه وکړه ویلې و خور کې دا خو يهودانه ده دله څنګه ورکم رسول الله درې میاشتې د زینب سره ورانه کړه د بل مسلمان سره درې ورځې پورې ورانه جایز دی غنه بده خو نه راو خو د خپل خزر بدري مې شو پورې جایز سره ورانه کی چې دا څنګه دی بدی بیان کړه دومره عزت نه کو حیا نه کزنه شو په خو باندې به خطر نه شو سیرت په کتابونو کې دا ویل شوی دی رسول الله په صادر د شتاو کې بری ملګرو دلته به ورته خو دا ګونډه ماته کړه چې بری باندې خپل کې رشي دی خو دی چې کوم دی په دې نشو کې خود له دا زنګون به ورمات مات کې وسره مال حیا راشي او کله به سره دینور سره نو دا پاس کو چې ته خو دې يهودنی لوري بلار دې يهودي لري رسول الله بشراغي اولي خپې داخله مال دې خبره کوي ګوره ته ورته شي و چې د یو پیغمبر په نکاح کې د یو پیغمبر لوري ما او د بل پیغمبر اوريره ما د موسی عليه السلام اوريره او د هارون په خاندان کې راغلي او د قشنز ما په نکاح کې به دا د تعالی د جواب نشي کولای چې دا خبره وکړه وکړه شی به غوټور غلي شو به شکر دې خو راغی ورته دا خبره وکړه چې یا رسول الله تا خو چیرته مغافر خړلین دی وینا د حبسي خو له به ورغه ورته ویل شي ته به شربت نس کی وینا ما ورته حاجت نشته نو سعودي دا خبره وکړه چې خیر دا شیخ عمر باندې بن کې نو قلت عائشه به فرمای ما ورته چې اوس کو ته چپ شه چې اوس پیغمبر دې خبر نه چې دا یو پروګرام دی برابر کړی دی چپ شه خبره خو بند شو ټول علی سوي شو ما تقریبا نه نشات لرونه بل لکه څنګه چې مو ته خپل راځي او دا شی نه نو دغه خپل چې ورځي هغه بس کنه کې دې ګوره د عائشه او د صفی څومره غیر ذکر شو چې رسول الله ځان راواړو الله به ایتونه نازل کړ عائشه رضی الله عنها فرمای وی صفیه بډیر کته عام برابر و داس دې بنوا یو ورځ یو عام برابر کې رسول الله صلی الله علیه و آله غلام سره وی ما د شي کیفیت باندې کې راکش کې چې ایساغه دغه د لاس پریوتو هغه ماچ رسول الله ویلې دې بدلنه چې اوس لوکه ورکای ګوره په دې حدیث کې د عائشه دا غیر ذکر کړی شوی دی د رسول الله مين ټول ځان لراړول او تووله قران او سنت شکل انسان مطالعه کې په دې ډېر احادیث راغلي دي او د سلف صالحینو ډېر واقعات عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله په شکل وته قران اندازي کوله چې تر څو پورې د کومې بیبي هغه قران اوزي هغه ځان سره روانه کی وی تر دې پورې چې عائشه او حفصه باندې دا مسله وشو موږ دواړو سره وته وی چې دواړو سره وته نبی کریم علیه الصلاه والسلام به عائشه سره به سروي کې مناسو شریک پالن او د شپې به سره مثلا کو نو د حفصه ورته ویل شي عائشه تاسو ما په دې وخت باندې نسوره کې تاسو ورشه سره وګورئ چې دا څنګه تیز کې غیر تیز دی هغه سره وځدا چې دا پیغمبر د عائشه بری کې جواب کې ځکه نه پیغمبر بس ما سره کېنی عائشه به ورته وی سیدن هغه پوه نه شو هغه سره حفصه بری وګ باندې سوره شو رسول الله چې ګل راغی هغه دا ګمان کو چې دا خدای عائشه هغه وکړه او دغه وخت دی هغه کې جواب ایسه هغه وردن نش نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ګل دغه سره د مجلس شروع کې او ور سره روانو شنو ما زبر حقته شوم د خپل خپل په دې سرګړي کې واله او د شي دعا مې کوله چې یا رب سلط علی عقربا او حیا الله ما باندې شمار ولړم مسله کې شمال او ټک راشو د پیغمبر اسما خواله راشو ورته چې ما سره پاتې شه کو سره کته کېږم ورته مې دې نه یاد لاس نه راسم چې اساس ماري پالان لا یا زماري کې جاویل راځه خدا برداشت مې نشو کولای ځکه نور صحابه و خدا خپل خپل په دې سرګړي کې واله چې وشه عمر لړم پیدا شو مال ټک راګي ګوره د محبوب دې محبت کې د خپل بدن نه تیروا د مار چې شل تیار شو د لن چې شل تیار شو خدای نشو برداشت کولای چې رسول الله د حبشه سره څنګه د پاتې شي واسي دغه سره وګرځيږي اې دې ډېرې فائدې دي یو پیدا په علماء دا ذکر کړی چې کله په انسان کې غیرت دی دغه عزت په همیشه ساتل کېږي او کله چې په انسان کې غیرت نه دی دغه عزت خامخا لوټ کېږي به بربادي کېده دویم دلیل دې خبره دی چې کله په انسان کې غیرت دی د قوي ایمان والا دی د قوي ایمان پیدا ده چې د جنت لور باندې داخل شي ځکه خو رسول الله فرمایي چې درې سو شپې ته خوونه کې څو خوونه بچا کې پیدا شو هغه الله جنت لبوږي یو به دقه خوې دی د زموږ څو ټول ارمان جنت لور داخل شي اساسي بنیادی سبب غیرت او بل در رب العالمین دنه کو اکرام بږي کیږي الله رب العزت موږ له فرمایي چې ګور دي چې له ګناه مرزه ځکه بدی باندې څخه پکېږم غیرت کې راځم نو د الله د شاعر احترام وساتل شو او د الله د شاعر احترام چې کله سړی سړي د جنت لورځي
او د کې د انسان هغه نرتوب معلومیږي چې زما پر طرف باندې څنګه د بل سړی راغلی دی، زما د کور په طرف باندې څنګه راغلی دی، زما د محبوب په طرف باندې د بل څنګه راغلی دی، لکه څنګه چې د صحابه د واقعیت مته سو ذکر کړ. او بل په دې کې نشنه لوی فائدہ ده چې په جامعه کې کیسه اخلاق خوريږي او بد اخلاق هغه بنديږي، بے غیرتی شکل ډالو بد اخلاقی پیدا شي، بد اخلاق راشي. د دې وجه رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې دین د اسلام 380 خوونه لري چې صحیح بچا کې موجوده شو الله نه بچنه بدا جنت نه بوجي. یو پاغه خوونه کې من او تاسو ذکر کې غیرت دې صحابيات چې موږ دا واقعیت ذکر هم کړی دي رسول الله د بیانو هغه په دې مناسبت باندې چې دا د الله نه بری چې موږ په دې خوا کې کینی او موږ اکرام وکړو الله موږ ور باندې اجر راکړي. نو دا صفه چې کړه بچا کې پیدا شي الله به جنت ور داخل کړي. رب العالمین دې موږ تاسو یقیني غیرتین کې. وصلی الله تعالی